فتوح الشام. دولسما برخه صحباو دا قوی مان فتوح الشام کی شوی بیان. فتوح الشام د اصحابو د ایمان داستان. مغلوبا هاغا کتابیان د کالیساو داغا پیروان د کالیساو داغا پیروان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، د اسلام رڼا رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا د الخادم سردار محمد د فتوح الشام د خپرونې سره ستاسو شاغلو او اغلو قربتوب کومه. هیله مند یم چې د خپرونې تر اخري شیبو پورې را سره عمل وسی. حشو پلاس د اسلام ولید ظالم خپل انجام. واوري واوري دغه تاریخي فتوح الشام. ورونو، لکه څرنګه چې په تیره 11مه برخه کې د فتوح الشام د خپرونې دغه ځای موږ بیانوي چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه، عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله عنه او نور مسلمانان ته السلام علیکم وویل او یې فرمایله چې تاسو ته زما په باره کې چا حال وویله؟ حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله عنه وویله: یا سید، کله چې الله تعالی موږ ته په رومیانو فتح راکړه او هغه خلک څه قتل سول او څه قید، نو مسلمانان د مال غنیمت پر راجمع کولو کې مصروف سوله چې ناګهانه موږ یو आवाज واورېدی چې تاسو په مال غنیمت راجمع کولو کې مصروف یاست او حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه دشمن سره په سخت جنگ کې راګرځي. ما आवाज واورېدی، لیکن ما ته معلومه نه و چې تاسو کوم ځای کې یاست. هیڅ چاته هم معلومات نه و چې تاسو په کوم ځای کې یاست او مسلمانان په سخت تشویش او پریشانی کې و. په دغه وخت کې یو رومي سړی چې ستا د یو ملګري په قبضه کې و ستا ادرس یې راکړ او ویې ویله چې هغه ته ما هوربیس وروښوئ او د تعقیب کولو پسې ولاړئ او ستاسو ملګری په هوربیس پسې په دغه مخامخ لاره چې د غره د پاسه تللی دی. موږ چې څنګه دا واورېدله نو ډېر په توندۍ سره دلته راغلو. خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله چې دغه سړي اول ماته د دشمن پته راکړه او بیا یې مسلمانان ته زما د مدد او نصرت کول دپاره لاره وښودله. پر ما باندې هم اوس د هغه حق واجب سو. نو اوس به راسو قدرمنو اوریدونکو دغه 12مه برخه به واورو. کله چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه واپس خپل لشکر ته راغی، د دې په لیدلو سره ټول مسلمانان خوشحاله سول او ټول سلام وکړ. دې نه پس هغه رومي سړی راوبلی او ویې فرمایله چې تا خپل وعده پوره کړه، زه هم غواړم چې خپل وعده پوره کړم. او ورته یې وفرمایله چې که ته زموږ دین منې نو د اهل جنت څخه بس یې. هغه وویله چې زه خپل دین نه بدلوم. بیا خالد بن ولید رضی الله عنه هغه آزاد کړ. حضرت نوفل بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما هغه رومي کافر ولیدی چې هغه په آس باندې سپور سو او یوازې تنې تنها د رومیان د ښارونو په لور ولاړی. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د غنیمت د مال او د قیدیان د راجمع کولو حکم وکړ. ټول مال حال یو ځای ته راغونډ کړل سو. هغوی د مال کثرت چې ولید نو د الله تعالی شکر ادا کوي. بیا یې خپل رهبر یونس نجیب راوبلی او هغه نه د هغه د ښځې په باره کې پوښتنه وکړه. یونس ورته ټوله قصه وکړه. خالد رضی الله تعالی عنه چې واورېدله نو حیران سو. حضرت رافع بن عمیره الطائي رضی الله عنه وویله: یا ایها الامیر، ما د هرقل بادشاه لور گرفتاره کړې ده او د ده د ښځې په بدل کې مې دله ورکړې ده. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې هغه اوس کوم ځای ده؟ کوم وخت چې هغه حاضر کړل سوله او حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د هغې حسن او جمال ولیدی چې الله تعالی هغې له ورکړی و، نو مخ یې ترې واړوئ او ویې فرمایله: اله العالمین، پاک دی ذات ستا، ته چې څه غواړې پیدا کوې او څوک چې وغواړې قبول یې کړې. د دې نه پس یې د آیات شریف تلاوت کوي. وربک یخلق ما یشاء ژباړه: ستا رب چې څه وغواړي پیدا یې کړي او څه چې وغواړي اختیار یې کړي. بیا یې یونس نه پوښتنه وکړه چې آیا ته دا ښځه د خپلې ښځې په بدل کې اخلې، یعنی قبلوي یې؟ هغه وویله: هو، قبلومه یې، لیکن زما دا خیال دی چې هرقل به ضرور د خپلې لور په بدل کې فدیه ورکړي او خلاصه به یې کړي او یا به د جنګ کولو په ذریعه دا ستاسو څخه خلاصوي.
حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایله چې دا د ځان سره کړه که چیرې بادشاه د دې خلاصېدل وغوښتله نو د دې نعم البدل به هم الله تعالی درکړي ګنې نو دا هم ستا ده. یونس عرض وکړ سردار تاسو په ډیر تنگ او سخت ځای کې یاست که چیرې د رومیانو د لشکر د راتلو نه مخکې تاسو د دې ځای نه ولاړ سئ نو ډیره به ښه وي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله چې زموږ د مدد دپاره الله تعالی هر وخت او هر ځای کې موجود دی. دا یې وویله او بیا یې د تلو حکم وکړ. لشکر ډیر په تیزۍ سره روان سو. د غنیمت مال مخکې و او اسلامي لشکر د هغوی نه وروسته روان و. ټول مسلمانان ښه خوشحاله د غنیمت د مال سره روان و. حضرت روح بن عتیه رضی الله عنه فرمایي چې موږ انتهایی تیز روانو. په لاره کې د رومیانو بعضې ښارونه په مخې راتلله خو رومیانو موږ سره هیڅ قسم تعرض نه کوئ. کوم وخت چې موږ معرج الصغیر کې حکیم نومي پل ته ورسېدلو نو زموږ شاته یو ګرد او غبار و چې په موږ ډیر بد ولګېدی. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وویله چې څوک به ولاړ سي او موږ ته به خبر راوړي چې دا څه چل دی. د غفار د قبیلې یو سړی چې نوم یې سعد بن یزید الغفاري و رامخکې سو او ویې ویله دا خدمت به زه وکړم. دا سړی د آس په ځغلولو کې ډیر زیات ماهر و. دا سړی و هغه دوړو او ګرد غبار ته ځان ورسوي او سمدستي واپس بیرته په تیزۍ سره راغی او د لارې نه اواز کوي یا امیر دې سلي پرستانو خو موږ ګیر کړو. دا خلک د سر نه تر پښو پورې په اوسپنه کې پټ دي یعنې زغرې اغوستي دي او سیوا د سترګو نه پکې بل ځای نه ښکاري. کوم وخت چې دغه لشکر راورسېدی نو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه یونس رهبر ورولېږئ او ورته یې وویله چې ته ورسه او د دې قوم اراده معلومه کړه. دی ورغلی او بیا راغی او ویې ویله سرداره ما درته نه ویله چې هرقل د خپل لور نه غافله کېدی نسي. هغه دا لشکر د دې دپاره روان کړی دی چې د مسلمانانو د لاسه د غنیمت مال واپس واخلي. دا خلق به تا ته یو قاصد رالیږي او هغه به د خبرو اترو په ذریعه د هرقل لور په بیه یا هدیې په ذریعه څنګه چې ممکنه وي د خلاصولو کوشش به کوي. د هرقل بادشاه خپل لور غوښتل او د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د هغې د هدیې په توګه پرېښودل. ورونو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او یونس لا دا خبرې کولې چې په دې کې یو بوډا سړی مسلمانان لراغی او ویې ویله چې زه قاصد یم ستاسو سردار او امیر کوم ځای کې دی. مسلمانانو دا سړی د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په خدمت کې حاضر کړي. هغه وفرمایله څه غواړې؟ قاصد ورته وویله چې زه د هرقل قاصد یم او تا له یې رالیږلی یم چې مسلمانانو ته ووایم چې تاسو زموږ پوځیانو سره ډیر ناروا سلوک وکئ او زما زوم تومام ووژئ. زما لور مو قیده کړه. دا مو زموږ غټه بېعزتي وکړه. دا خبره صحیح ده چې تاسو صحیح سالم او فاتح راغلی خو ظلم او زیاتی فاتح مفتوح سره کوي. د دې وجه تاسو د حد نه تجاوز مه کوئ. زما لور را پرېږدي که فدیه اخلي هم او که هدیه کوي هم. مهرباني احسان او رحم کول ستاسو په عادتونو کې دی. څوک چې په چا رحم نه کوي نو په هغه رحم نسي کېدلی او زما دا امید دی چې اوس به زموږ او ستاسو ترمنځانه صلح وسي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله چې ته خپل بادشاه ته ووایه چې په خدای قسم تر څو پورې ستا د سلطنت مالک نه یم جوړ سوی تر هغې پورې به ستا سره جنګ جاري ساتمه او پاته سوله ستا د لور خبره نو هغه ما تا ته په تحفه کې درکړه. دا یې وویله او د هرقل لور یې بغیر د څه معاوضې نه پرېښودله او دغه راهب پادري یا قاصد له یې ورکړه او ورته یې وفرمایله زما امید دی چې دا به هرقل ته رسوي. قاصد چې کله ورسید نو ټوله قصه یې هرقل ته وکړه. هرقل خپل وزیران مشران راغونډ کړله او ورته یې وویله چې دا هم هغه معامله ده چې کومه ما تاسو ته بیان کړې وه لیکن تاسو زما یوه خبر هم وانه اورېدله او زما وقتلولو ته تیار سواست. دا خو لا هیڅ نه دي سوي. ډېرې خبرې خو پاته دي. تاسو به نور ډیر څه ووینئ خو په دې کې ستاسو هم څه قصور نشته بلکې دا هر څه د الله تعالی د لورې دي. رومیانو چې د بادشاه د تقریر واورېدی نو په ژړا سوله. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د دې ځای نه روان سو او دمشق ته ورسېدی. دلته حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه او نور مسلمانان د دوی نه ناامیده سوي وه او ډیر پریشانه و چې ناګهانه دوی تشریف راوړی. مسلمانانو د دوی استقبال وکړي. مسلمانانو یو بل مبارکي ورکړي. بیا حضرت عمرو بن معدی کرب زبیدی او مالک الاشتر النخعی رضی الله عنهم او د هغوی ملګرو سره ملاو سوله. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ته ټوله قصه بیان کړه. هغه د ده په کارنامو په بهادرۍ او شجاعت باندې حیران پاته سو. بیا خپلې خیمې ته ولاړی. د غنیمت د مال نه یې 5مه حصه وویستله او باقي په مسلمانانو باندې تقسیم کړه. د خپلې حصې نه یې څه رقم یونس له ورکړ او ورته یې وفرمایله چې په دې پیسو یو ځای خپل ځان ته نکاح وکړه یا یو رومي ښځه واخله او په خپل کار کې یې راوله. یونس وویله په خدای قسم په دې فاني دنیا کې به د خپلې ښځې نه پس کله هم د چا سره نکاح ونه کړمه. اوس ما صرف دا خواهش دی چې په جنت کې د غټو غټو سترګو والا حورې سره نکاح وکړم او بس.
د یونس رهبر شهادت. حضرت رافع بن عمیر الطائي رضی الله عنه فرمایي چې یونس زموږ سره په جهاد کې جنگ یرموک پورې شامل و. په هر جنگ کې به ډیر په بهادری سره جنگیدی. په جنگ یرموک کې هغه په غشي په سینه باندې ولګیدی چې د هغه په وجه سمدستي را پریوتی او شهید سو. الله تعالی دې پر هغه باندې رحم وفرمایي. زه په هغه باندې ډیر خفه سوم او د الله تعالی نه مې د هغه دپاره د رحمت دعاګانې کولې. یوه شپه ما په خوب کې ولید چې ښایسته ځلېدونکې جامې په غاړه بیا او د سرو زرو طلایي نعینې په پښو کې وو او په ښایسته شین باغ کې سیل یې کوئ. ما هغه څخه پوښتنه وکړه چې الله تعالی ستا سره څه معامله وکړه؟ هغه راته وویله چې الله تعالی زه وبخښلم او زما د ښځې په بدله کې اویا حورې راکړې. دا حورې دومره ښایسته دي که چیرې یوه حوره هم دنیا ته راغله نو د هغې د مخ رڼا به د لمر او سپوږمۍ رڼا تته کړي. الله تعالی دې تاله هم جزای خیر درکړي. ورونو، حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې کله حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د غنیمت مال واخیستی واپس سو نو هغه ته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وفات مبارک څه علم نه و او نه ورته حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د هغه د وفات او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت مبارک څه ذکر کړی و. خالد رضی الله عنه کاغذ راوغوښتی او د خلافت دربار ته دا خط ولېږئ. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په نامه د خالد بن ولید رضی الله عنه خط. بسم الله الرحمن الرحیم. عریضه بعلی جناب عبدالله خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه د خالد بن ولید المخزومی حاکم الشام. اما بعد، السلام علیکم. زه د هغه ذات حمد او تعریف بیانوم چې د هغه نه بغیر بل معبود نسته او د هغه پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایم. موږ ته د دمشق په جنگ کې د دشمن د لوري سخت تکلیف راورسېدی حتی چې د الله تعالی د لوري مدد او نصرت راورسېدی. ما د باب شرقي له طرفه ښار د تورې په زور فتح کړ او ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه په باب جابیه باندې مقرر و. هغه سره دشمن فریب او دوکه وکړه او صلح ورسره وکړه. د دې وجه نه حضرت ابو عبیده رضی الله عنه زه منع کړم چې یو څوک قید یا قتل کړم. زه ابو عبیده رضی الله عنه سره د کلیسای مریم په خوا کې میلاو سوم. هغه سره ټول پادریان راهبان موجود و او لیکل سوې صلحنامه د رومیانو سره و. د بادشاه زوم توما او د هربس نوم یو بل سړي د ښار نه ډیر زیات مال واخیستی او د ځانه سره یووی. نو ما د هغوی تعقیب وکړ او هغه دواړه خبیثان ملعونان می قتل کړله او مال حال می ترېنه واخیستی. د هرقل بادشاه لور هم موږ گرفتاره کړې وه. هغه موږ د تحفې په توګه هرقل بادشاه ته واپس ورکړه. ورونو، خالد رضی الله تعالی عنه ځکه د هرقل لور ورېلا کړه چې هرقل ورته درخواست کړی و چې راته پرېږده زما لور. خیر، بیرته راځم د خالد رضی الله تعالی عنه خط ته. نو موږ ټول صحیح سلامت د هغه ځای نه راغلو. ستاسو د حکم انتظار کوم. والسلام. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د دمشق د فتح کولو خبر ورکول. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه خط بند کړ او په هغې خپل مهر ولګوي او یو سړی چې عبدالله بن قرت عربي نوم یې و راویه بلی او دا خط یې ورله ورکړ چې د امیر المؤمنین ته ورسوه. دا سړی مدینې منورې ته چې ورسېدی نو بارګاه خلافت کې حاضر سو چې ګوري د خلافت په مسند باندې جناب حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مقرر سوی و. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې سرنامه او د خط عنوان ولوستی نو په هغې کې لیکل سوي وه از طرف خالد بن ولید بجناب خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه. نو وی فرمایل آیا تر اوسه پورې مسلمانانو ته د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د وفات کېدو علم نسته؟ عبدالله بن قرت عرض وکړ یا امیر المؤمنین، مسلمانان ته تر اوسه پورې د دې په باره کې څه علم نسته؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایله چې ما یو خط د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په نوم لیږلی و چې په هغه خط کې د حضرت خالد بن ولید المخزومی رضی الله عنه د معزولۍ یعنې د برطرفۍ او د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه مقرري او سرداري چې هغه ته د دې خبرې خواهش نه و، د سرداري مقرري هم درج وه. دا یې وویله او بیا سکوت خاموشي یې وفرمایله او ټول خط یې ولوستی. د خلافت فاروقي مجمل کیفیت. ورونو، اصحاب السیر د مستند او ثقه راویانو نه روایت سوی دی چې څه وخت د خلیفه اول یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وصال وسو نو د هغه نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مسلمانانو دویم خلیفه مقرر سو. په دغه وخت کې د هغه عمر شریف 52 کاله و. ټول مسلمانانو په مسجد نبوي کې د هغه سره بیعت وکړي او د بیعت نه هیڅ انکار ونه کوي. د هغه د خلافت په زمانه کې دشمنی او نفاق ختم سو.
حق غالب او قایم سو، باطل ختم سو، د هغه په امارت کې سلطنت مضبوط سو، د شیطان مکر کمزوري سو او د الله تعالی حکمونه ښکارا سوله. هغه په خپل دور خلافت کې غربا او فقرا سره ناسته کوله. عام خلکو او مسلمانانو سره به بغیر د څه تکلف نه ملاوېدی. په ماشومانو باندې به رحم کوي او د مشرانو به قدر عزت او احترام کوي. په یتیمانو باندې مهربان وو او مظلومانو سره به داسې انصاف کوي چې حق بشکاره سو او د الله تبارک وتعالى د حکم او د دین په څه خبره کې به د چا د ملامتۍ نه ویریدی. د خپل خلافت په زمانه کې به د مدینې په لارو او کوڅو کې ګرځېدی. د خلکو حال به معلوموي. که څوک به په تکلیف کې ولیدی نو سبا ته به د هغه مدد وکړي. د هغه ډیر واقعیات مشهور دي ورونو. بعضې وخت به په فوري توګه د هغه کس امداد کوي او خپل د خوراک همیشه د اوربشو ډوډۍ او مالګه وه. کله کله به مالګه هم نه پیدا کېدله. هیڅ یو شغل هغه د حق خبرې او د اتباع سنت نبی برحق صلی الله علیه وسلم نه منع نه کوي. خلافت فاروقی او ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها. ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه طاهره رضی الله عنها فرمایي چې په خدای قسم چې کوم وخت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه سو نو د خپل دواړو صاحبینو یعنی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه په قدم باندې روان وو. غرور او تکبر بالکل پکې نه وو. همیشه به د اوربشو د ډوډۍ سره مالګه خوړله چې د هغې په وجه په بدن کې ضعف او کمزوري پیدا سوې وه. کله به یې وچ جواري خوړله او کله کله به یې لږ شان غوړي هم خوړله او فرمایل به یې چې د اوربشو ډوډۍ زیت مالګه او نهرت یرول د دې نه زیات اسانه دي چې سبا ته به دوزخ کې واچول سي چې نه به په هغه کې سړی مري او نه به ورته آرام رسي او چې د دوزخ ژوروالی ډیر زیات دی. عذاب یې سخت او اوبه یې فیپ او نو دي. د هغه په دور خلافت کې به لشکر په لشکر خلک راتلل او د جهاد کولو اجازت به یې غوښتی. هغه به لشکرې لیږلې، فتوحات به یې حاصلوله، ښارونه یې آباد کړه. د دوزخ د عذاب نه به ډیر ویرېدی رضی الله عنه. حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې کله د روم بادشاه هرقل ته معلومه سوله چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د وفات نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفه جوړ سوی دی نو د خپل قوم ټول مشران والیان او افسران یې په کلیسای قسیسین کې راجمع کړله. پاس په منبر وختی او داسې تقریر وکړي. هرقل د خپل قوم مشرانو ته تقریر کول: یا بني اصفر، دا هغه سړی دی د چانه به چې ما تاسو ویرولاست، لیکن تاسو زما یوه خبره هم نه اوریدله. اوس د دې غنمرنګي او سیاچشم یعنی تور سترګو والا سړي د حکومت او دبدبې په وجه معامله نور هم نازک او خطرناک سوله او هغه وخت اوس ډیر لري نه دی چې د دې صاحب فتوح مشابه نه نوح علیه السلام شخص د ملک حدود به وي. په خدای قسم او په خدای قسم زما تر تخت پورې برارسي او هغه به زما د تاج او د تخت مالک جوړیږي. لہذا تاسو له د وخت نه مخکې د بلا د نازلېدلو، د کورونو د ورانېدو، د محلونو د راغورځېدو او د پادریانو د قتلېدو نه مخکې ویرېدل او ډیر ویرېدل پکار دي. دا سړی یعنی عمر د حرب او ضرب ډیر ماهر دی او د روم او د پارس زیرو زبر کول والا سړی دی. دی د خپل دین زاهد دی او د نورو دینونو اتباع کوونکو باندې ډیر سخت دی. کچیر اوس هم تاسو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پابند سوی او ظلم کول مو پریښوده، د فرائض ادا کول او د مسیح د طاعات اتباع مو وکړه، د زنا او ناروا کارو څخه مو توبه وکړه، نو زما امید دی چې الله تعالی بس تاسو مدد وکړي. او کنه تاسو انکار وکئ او دغه شان په فسق او فجور کې مبتلا وي او د خپل خواهشات تابعدار واست، نو یاد ساتئ چې تاسو دین به الله تعالی په تاسو باندې مسلط کړي او په داسې مصیبت کې به گرفتار سي چې تاسو کې به د هغې د اوچتولو توان نه وي. ماته معلومات دی چې د دې قوم دین به د دنیا په ټولو دینونو باندې غالبه کیږي او تر څو پورې چې د دې مذهب حاملان په خپله په دې دین کې څه تغییر او تبدیل نه وي راوستی، تر هغې پورې به دوی همیشه په نیغه او سمه لاره وي. دې وخت کې تاسو ته دوې خبرې دي او دوه صورته. لومړی دا چې تاسو په دې دین اسلام کې داخل سئ او یا په جزیه باندې ورسره صلح وکړئ. رومیانو چې دا خبرې واورېدلې نو فوراً اوچت سوه او غوښتله یې چې قتل یې کړي، لیکن هرقل په نرمو خبرو د هغوی غوسه سړه کړه او هغوی ته وویله چې زما صرف دا مطلب و چې ستاسو دیني جذبه او غیرت معلوم کړم چې آیا ستاسو په زړونو کې خو د مسلمانانو ویر او رعب نه دی پرېوتی. د حضرت عمر رضی الله عنه په شهید کولو پسې د هرقل یو نصراني سړی استول. د دې نه پس هرقل یو نصراني عرب چې د هغه نوم طلیعه بن ماران و راوغوښتی او څه انعام یې ورله هم مقرره کړ او ورته وویله
چې اوس سمدستي ته یثرب یعنی مدینه منورې ته روان سه او د حضرت عمر رضی الله عنه د قتلولو څه تدبیر وکړه. دغه سړي د دې کار کولو وعده وکړه او روان سو. څه وخت چې مدینه منورې ته ورسېدی نو هلته ورته معلومه سوله چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه روزانه د مسلمانانو کوم چې په شام کې جهاد دپاره موجود و د هغو د حالات د معلومولو لپاره دی دې لارې ته راوځي. نو دی ورته په یوه ګڼه ونه کې کښېنستی. اتفاقا حضرت عمر رضی الله عنه هم د دغې ونې د لاندې کښېنستی. کله چې هغه راغی نو دلته کښېنست. حضرت عمر رضی الله عنه یوه ډبره تر سر لاندې کړه او سملستی. اتفاقا د هغه سترګې ورغلې او ویده سولو. دغه سړي سوچ وکړي چې ډېره ښه موقع ده چې راکښته سم او کار یې ورته خلاص کما. ناڅاپه یو زمری راغی او د حضرت عمر رضی الله عنه خوا کې کښېنستی او د هغه پښې مبارکې څټلې. یو غیبي اواز ورباندې وسو: یا عمر عدلت فامنت، یعنی ای عمر ته عدل او انصاف کړی دی، د دې وجې نه ته په امن کې سوې. کوم وخت چې هغه ویښ سو نو زمری ولاړی. دغه نصراني د درختې څخه لاندې راکښته سو او حضرت عمر رضی الله عنه ته راغی او د هغه لاسونه یې ښکل کړه او ویې ویله چې زما مور او پلار دي د هغه چا نه قربان سي چې د هغه د حفاظت دپاره د ځنګل زمری راځي او چې د هغه صفتونه د اسمان فرشتې کوي او د چا تعریفونه چې جنیات کوي. او بیا یې خپله د راتلو ټوله قصه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته بیان کړه او هماغه وخت یې د هغه پر لاس باندې اسلام قبول کړي او مسلمان سو. ورونو، حضرت واقدي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه په نامه دا خط ولیکي: ما ته د شام حاکم او د اسلامي پوز کمانډر یا سپهسالار اعلی مقرره کړې او خالد رضی الله عنه معزول کړه. والسلام. دا خط حضرت عمر رضی الله عنه و عبد الله بن قرة رضی الله عنه ته ورکړي. د دې نه پس یې په خپل ځان راحت او آرام حرام کړي او خپل ټوله توجه یې د مسلمانانو معاملاتو له ورکړه او د خلافت اخیستلو سره سم یې توجه د شام په لور وګرځوله. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې حضرت عبدالله بن سالم الثقفي رضی الله عنه د خپلو ثقه او مستندو سړو روایت کوي چې په کومه شپه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې فاني دنیا نه آخرت ته تشریف یووړو، هم په دغه شپه حضرت عبدالرحمن بن عوف الزهري رضی الله عنه بالکل هم هغه شان خوب لیدلی و څنګه چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لیدلی و. کوم وخت چې سهار سو د حضرت عمر رضی الله عنه سره خلکو بیعت کوي نو دوی ورته خپل خوب بیان کوي او وی ویله چې ما په خوب کې ولیدل چې زه دمشق وینم چې مسلمانان د سلور خواو څخه ورته ولاړ دي او مسلمانان تکبیرونه وایي. کوم وخت چې مسلمانانو تکبیرونه وویله او حمله یې وکړه نو ما ولیدل چې د قلا دیوالونه پریوزي او نړیږي او د هغې هیڅ نښه هم نه پاتې کیږي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د تورې په زور په ښار کې داخل سي او کوم اور چې د هغه په مخ کې بلیږي هغه مړ سي. حضرت علی کرم الله وجهه چې دا خوب واوریدی نو یې فرمایله چې مبارک سه دمشق هم په دغه شپه فتح سوی دی ان شاء الله تعالی. څو ورځې پس حضرت عقبه بن عامر جهني رضی الله عنه د دمشق د فتح زیری او ختم مدینې منورې ته راوی. حضرت عمر رضی الله عنه چې دی ولیدی نو پوښتنه یې ترېنه وکړه: یا ابن العامر څومره ورځې دې وسولې چې د شام را روان سوی یې؟ هغه وویله چې د جمعې په ورځ را روان سوی وم او نن هم د جمعې ورځ ده. هغه ورته وفرمایله چې تا په سنتو باندې عمل وکئ او وایه څه خبر دې راوړی دی؟ هغه ورته وویل: ډېر ښایسته او مبارک خبر مې راوړی دی، دا به زه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ووایم. حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل: والله هغه په داسې حال کې چې دنیا د هغه تعریفونه کول د دې فاني دنیا څخه ولاړی او خپل کریم رب سره ملاقات سو او کمزوری او ضعیف عمر دا بوج په خپل غاړه کې واچوي. که عمر عدل او انصاف وکي نو نجات او خلاصي به عمومي او که کمی یا قصور ترنه وسو نو هلاک بسي. حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنه وای چې ما دا خبره واوریدله نو ومې ژړله او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پاره می د مغفرت دعا وکړه او ختم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ورکړي. هغه خط ولوستی خو خبره د خلکو نه پټه کړه. بیا یې چې د جمعې د ورځې لمونځ او خطبې د پاره مسلمانان راغونډ سوه نو حضرت عمر رضی الله عنه منبر ته تشریف یووی او مسلمانانو ته د دمشق د فتح کېدو خبر واورولو. مسلمانان ډیر زیات خوشحاله سوله او د نعره تکبیر الله اکبر اوازونه اوچت سوه. بیا هغه د منبر نه راکښته سو او د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه په نوم یو خط ولیکي چې په هغه خط کې د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د لشکر د سرداری او د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د معزولۍ حکم هم وو.
مال یې راکړئ او شام ته د تللو حکم یې هم راته وفرمایئ. کله چې زه دمشق ته ورسېدلم نو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د توما او د هربس په تعقیب کې تللی و. ما دا خط د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه په خدمت کې پیش کړ. هغه دا خط پټ وساتئ او د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د برطرف کېدو او د خپل مقرري باره کې هیڅوک هم خبر نه کوي، حتی چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه واپس دمشق ته تشریف راوړي او هغه د فتح دمشق د مسلمانانو بری موندل، په مرج دیباج کې د مال غنیمت حاصلول او د هرقل کشر لور گرفتارول او بیا هدیه کولو باره کې یو خط ولیکئ او د حضرت عبدالله بن قرط رضی الله عنه په لاس د خلافت دربار ته یعنی امیر المؤمنین ته ولېږئ. حضرت عبدالله بن قرط رضی الله عنه چې څو وخت دا خط د امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه په خدمت کې پیش کړي نو په عمر فاروق رضی الله عنه باندې د خط د سرنامې د الفاظ دي د طرفه د خالد بن ولید مخزومی په نام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډیر بد ولګېدله او د هغه د مخ مبارک رنگ بدل سو. هغه پوښتنه وکړه یا ابن قرط آیا مسلمانانو ته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وفات او د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه د شام حاکم جوړېدو چې ما د هغه ځای حاکم مقرر کړی د خبر نه دی رسېدلی؟ هغه جواب ورکړ چې نه دی رسېدلی. حضرت عمر رضی الله عنه چې واورېدل نو سخت غصه سو، خلک یې راجمع کړله او په منبر وختئ. د فتح دمشق او مرج الدیباج او د مال غنیمت خبر یې ورکړ. مسلمانانو د الله تعالی حمد او ثنا بیان کړه او د تکبیر او د تحلیل اوازونه اوچت سوله او د مسلمانانو دپاره د خیر او برکت دعاګانې وسولې. د حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی الله عنه معزله کېدل. د دې نه پس حضرت عمر رضی الله عنه فرمایله یا معشر المسلمین، حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه امین الامت چې ماته د سرداری لایق ښکارېدی ما هغه د شام حاکم مقرره کړ. د دې نه پس هغه د منبر نه لاندې تشریف راوړ او هغه خط یې د سر لاندې کښېښودی او سملستی. سهار چې پاڅېدی نو لمونځ یې وکړئ او په منبر باندې ودرېدی. د الله تبارک وتعالی حمد او ثنا بیان کړه، پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وویله او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پاره د بخښنې دعا وغوښتله او د دې نه پس مسلمانانو ته وفرمایله یا معشر المسلمین، ما د ډیر غټ دروند امانت بوج په خپل اوږو واخیستی. زما مثال دی وشپونکي دی او د هر شپونکي او راعي نه به د خپل رعیت پوښتنه کیږي. الله تعالی ستاسو او د هغه ټولو خلکو چې په دې ښار کې آباد دي اصلاح، خیرخواهي او د معیشت په کارونو کې نگهداشت، نگرانی، پالنه او غیره او هغه ټول څیزونه چې تاسو له ستاسو پروردګار درکړي دي ذمواري ماته راکړل سوې ده او ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه خپل اوریدلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله من صبر على بلائها وشدتها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامه. یعنی کوم سړی چې د مدینې طیبې په ازمایښتونو او تکلیفونو باندې صبر وکړي نو زه به د قیامت په ورځ د هغه ګواه او شفاعت کوونکی یم. او تاسو ته دا خبره په خپل هم ښه معلومه ده چې تاسو په دې ښار کې سوا د هغه سیزون نه چې اوښانې تاسو ته د یو میاشت مزل کول نه پس را رسوي نه زراعت سته او نه شیدې. الله تعالی موږ سره د مغانم کثیر یعنی ډیر زیات مال غنیمت وعده فرمایلی ده. د دې وجنه د امانت په ادا کولو کې د هر عام او خاص د خیرخواهي لحاظ ساتل غواړم او کوم سړی چې د دې امانت اهل نه وي نو هغه پر مقررول نه غواړم بلکې یو داسې سړی د دې لپاره خوشول غواړم چې د هغه په زړه کې د امانت د ادا کولو شوق خواهش وي او هغه د مسلمانانو حقونه هغوی ته ښه په حفاظت سره ورسوي. زه د خالد بن ولید رضی الله عنه مشري صرف په دې وجه نه خوښوم چې هغه اسراف کوونکی دی. یو شاعر چې کله د هغه تعریف وکړي نو دی هغه ته په انعام کې دولت ورکوي او کوم سړی چې د په مخ کې په جهاد کولو کې زیات کوشش کوي نو دی ورله د هغه د حصې نه زیاته ورکوي او د کمزور او غریبانو مسلمانانو دپاره څه باقي نه پرېږدي. د دې وجه نه مې دی معزول کوي او د په ځای مې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه مقرره کوي. د زړه د پټو رازونو نه الله تعالی خبر دی. ما د خپل جانب نه یو امانتدار سړی مقرر کړی دی. ما یو قوي او سخت مزاج سړی لري کوي او برطرفه مې کوي او د هغه پر ځای مې یو امین مطیع تعبیداره او نرم سړی په مسلمانانو باندې حاکم مقرره کوي او د الله تعالی مدد او نصرت هغه سره دی. د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په نوم د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خط. د دې نه پس هغه د منبر نه راکښته سو او د سرمنې په یو صفا ټوکر باندې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ته دا خط ولیکئ بسم الله الرحمن الرحیم. د طرفه د خدای د بنده امیر المؤمنین د مسلمانانو خادم عمر بن الخطاب په طرف د حضرت ابو عبیده بن الجراح
السلام علیکم. زه د الله تعالی تعریف بیانوم چې د هغه نه سوا بل معبود نسته او د هغه پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایم. ما ته د مسلمانانو په کارونو باندې مامور کړی یې. ته په دې کې هیڅ شرم مکوه. الله تعالی هم په حق کار کې شرم نه کوي. زه تاسو د هغه خدای نه ویروم چې تاسو د کفر د ظلمت نه د ایمان رڼا ته راوستئ او د ګمراهۍ نه یې د هدایت په لور راوستئ. زه تا د خالد بن ولید رضی الله عنه د لشکر حاکم مقرروم. ته هغه د امارت څخه برطرف کړه او د هغه لشکر په خپل قبضه کې واخله. مسلمانان د مال غنیمت د حاصلولو په امید په هلاکت کې مه اچوه. ډیرو غټو لشکرو پسې د جنګ کول لپاره مسلمانان مه لیږه او په الله تعالی باندې توکل او اعتماد او بهترین تدبیر سره نصرت او مدد دی. د دنیا او د دې د زیب او زینت نه خپل دواړې سترګې پټې وساته او خپل زړه د دنیا د رغبت نه پاک ساته. تاسو نو مخکې قومونه امتونه چې د کومو ګناهونو او طریقو په وجه هلاک سوي دي د هغې نه ځان بچ ساتئ. ستاسو او د آخرت په منځ کې یو ډیره باریکه پرده ده. ستاسو مشران هلته رسېدلي دي او تاسې هم د دوی کورونو ته تلونکي یاست. د دې دپاره ته خلک د دې کورن د هغه سفر په لور د تقوا او پرهیزګارۍ د زادرا سره ولېږه او څومره چې کولی سې نو د مسلمانانو په حفاظت او نگرانۍ کولو کې هیڅ کوتاهي مه کوه او هغه غنایم او اوربشي چې په دمشق کې تاسو ته په لاس درغلي دي او چې د کومو په وجه ستاسو ترمنځ جګړه راغلې وه هغه د مسلمانانو حق دی. کوم سره زر او سپین زر چې تاسو ته هلته میلاو سوي دي په هغې کې 5 حصه بهر کړه او باقي په مسلمانانو کې تقسیمولی سې. پاته سوله ستا او د خالد ترمنځ د دمشق د فتح کولو جګړه نو چونکې ته د هغه ځای حاکم او امیر یې د دې وجې نه فتح د سولې په وجه سوې ده نه چې د تورې په زور. که د صلح کولو په وخت کې د غلې په باره کې د رومیانو حق منلی وي نو دا غله بیا د هغوی حق دی. هغوی له ورکول پکار دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلى جميع المسلمین. دا خط یې بند کړئ او مهر یې ورباندې ولګوئ او حضرت عامر بن ابي وقاص رضی الله عنه چې د حضرت سعد بن ابي وقاص ورور و راوی غوښتي او خط یې ورته ورکړئ او ورته یې وفرمایله چې دمشق ته ورسېږې نو دا خط خالد رضی الله عنه ته ورسوه او زما د لوري ورته حکم وکړه چې ټول مسلمانان راجمع کړي. کله چې ټول مسلمانان راغونډ سي نو ای عامر ته په خپله دا خط مسلمانان ته واوروه او د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د وفات خبر ټول مسلمانان ته ورکړه. د دې نه پس بیا هغه شداد بن اوس رضی الله عنه راوبلی او مصافحه یې ورسره وکړه او ورته یې وفرمایله چې ته حضرت عامر رضی الله عنه سره شام ته ولاړ سه. کله چې دا خط ولوستل سي نو ته خلکو ته ووایه او حکم ورته وکړه چې هغوی ستا پر لاس باندې بیعت وکړي. ستا سره بیعت کول به زما سره بیعت کول سي. دې نه پس دواړه حضرات روان سوله، ډیر تیز روان سوله او اخر دمشق ته ورسېدله. دلته مسلمانان د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خیرت او د حکم په تمه ناست وه. څنګه چې دا دواړه حضرات دمشق ته نږدې سوله او مسلمانانو ته په نظر راغلله نو هغوی ډیر خوشحاله سوله. سرونه به یې راوچتوله او دې حضراتو ته به یې کتله چې کله دوی ښه رانږدې سوه نو بعضې مسلمانانو د دوی د استقبال کول دپاره ورمنډې کړلې، مخې له ورغلله. دا حضرات چې راورسېدله نو د سلام مسنون نه پس د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په خیمه کې قیام وکړ. هغوی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خیرت پوښتنه وکړه. حضرت عامر بن ابي وقاص رضی الله عنه وویله حضرت عمر رضی الله عنه په خیرت سره دی، هغه مال یو خط را کړی دی خو هغه حکم کړی دی چې دا خط د ټولو مسلمانانو په مخ کې ولوله. د دې وجې نه تاسو ټول مسلمانان را جمع کړئ. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې دا واورېدله نو په زړه کې شک پیدا سو او ویې ویله چې څه خبره خامخا او ضرور سته. به هر حال هغه مسلمانان را جمع کړله. حضرت عامر بن ابي وقاص ودرېدی او د حضرت عمر رضی الله عنه خط یې ولوستی. کوم وخت چې هغه دې خبرې ته راورسېدی چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات سوی دی نو مسلمانان په چغو چغو په ژړا سوه. خالد بن ولید رضی الله عنه په ژړا کې وویله که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې فانی دنیا نه آخرت تشریف وړی دی او د خلافت تخت حضرت عمر رضی الله عنه ته حواله سوی دی نو د هغه اطاعت موږ ته په خوشحالۍ باندې منظور دی. والله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت او حکومت نه ماته په دنیا کې بل محبوب او خوش څیز بل نسته او د حضرت عمر رضی الله عنه ولایتي او خلافت سره څه عداوت نسته. اوس د دوی احکامات منل او د دوی اطاعت کول ما ته په سر او سترګو قبول دي. حضرت عامر رضی الله عنه چې کله دا خط ولوستی نو چونکې هغه ته د شداد بن اوس رضی الله عنه په لاس باندې د بیعت کول حکم و د دې وجې نه د هغه په لاس باندې د حضرت عمر رضی الله عنه له طرف نه 3 شعبان المعظم په 14 هجري کې بیعت وسو. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د معزولۍ باوجود په جهاد کې د زړه د اخلاص برخه اخیستل.
ورونو حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د حضرت عمر رضی الله عنه د حکم نه خلق خبر کړه، د مال او اسباب حفاظت او د لشکر کمان په خپل لاس کې واخیستی او دا خیال وکړي چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته به د خپل معذولی په وجه ضرور خفګان رسیدلی وي او شاید چې اوس د پخوا په شان جهاد ونه کړي، لیکن ما واوریدل چې هغوی د خپل معذولی نه پس هم د کافرانو سره په جنگ کولو کې د ټول نه زیات سخت وو، خصوصا د قلعه ابو القدس په معرکه کې هغه خپل پوره بهادری او شجاعت ښودلی و. ورونو حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې کوم سړي ماته د قلعه ابو القدس قصه بیان کړه نو ما د هغه نه پوښتنه وکړه چې دا قلعه په شام کې په کوم ځای کې وه. هغه راته وویله چې د عرفات طرابلس او د مرج المسلسله په منځ کې وه او هغې ته مخامخ یوه کلیسا وه او په کلیسا کې یو طرف ته یوه صومعه جوړه کړل سوې وه چې په هغې کې د حضرت عیسی علیه السلام د دین یو راهب اوسېدی چې د سابقه آسماني کتابونو او د پخوانو امتونو د حالاتو او اخبارو او ماضي لوی عالم و. رومیان به دله ورتلله او د د علم نه به یې فایده اخیستله. دې وخت کې د عمر د 100 کالو نه زیات و او د هغه دا معمول او عادت و چې هر کال به د رمضان د میاشتې نه پس اختر کوي چې دغه اختر کې به رومي نصاره او غیره د اطرافونه او قفتیان د مصر نه راتلله او د سره به کښېنستله. دې راهب به دوی ته انجیل او د انجیل د احکاماتو تعلیم ورکوي او وعظ او نصیحت به یې ورته کوي. په دې ورځو کې به هر کال د کلیسا سره نږدې یو ډېر غټ بازار او لویه میله لګېدله چې په هغې کې به خلکو د سرو سپینو زرو او د نورو ډېرو څیزونو اخیستل او خرڅول کوله او 3 ورځو نه تر 7 ورځو پورې به دلته ښه بازار ګرم و. مسلمانانو ته د دې خبرې هیڅ علم نه و. یو معاهدي نصراني چې حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه هغه او د هغه اهل او عیال له امان ورکړی و راغی او مسلمانان ته یې د دغه قلا خبر ورکړي. کله چې د پوز مشري او د شام حکومت د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه په لاس کې راغی نو دغه معاهدي نصراني په زړه کې وویله چې په څه طریقه د جناب په دربار کې قرب او شرف نیاز حاصلول پکار دي. ممکنه ده چې د جناب لشکر دغه قلا او بازار فتح کړي. بلخو حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د شام حکومت او د پوز کمان تر لاسه کېدو نه پس په سوچ کې و چې لومړی په بیت المقدس باندې پوز کشي وکړم چې دا د شام د ټول نه بهترین ښار او د رومیانو دارالسلطنت او د هغوی مذهبي مرکز دی او کله به سوچ کوي چې په انطاکیه باندې حمله وکړم چې بادشاه یې وخت بذات خود هلته موجود و. هغه په دې فکر کې و او مسلمانان یې د مشورې کول دپاره راجمع کړي وه چې ناڅاپه هغه شامي نصراني هم راغی او عرض یې وکړ یا ایها الامیر تا چونکې زما سره ډېر ښه سلوک کړی دی چې په ټول ژوند کې زه هغه کله هیرولی نه سمه. د دې وجې نه زه راغلی یم او د مال غنیمت حاصلولو یو بهترینه موقع درته ښیم. که مسلمانانو د مال غنیمت کوم چې الله تعالی ستاسو په لور را روان کړی دی حاصل کړي او الله تعالی تاسو ته په دې کې فتح درکړي نو زما امید دی چې مسلمانان به د دې نه پس دومره غنیان او مالدار سي چې هیڅ قسم حاجت به باقی پاتې نسی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ورته وویله هغه د غنیمت مال کوم قسم دی او چیرې دی پوره تفصیل بیان کړه. زه تا خپل خیرخوا ګڼم. هغه وویل سرداره ستاسو نه په لږ فاصله کې د دریا په غاړه یو مضبوطه قلعه ده چې ورته حسن ابو القدس وایي. دې ته مخامخ د عیسویانو یوه کلیسا ده چې په هغې کې یو راهب پادري اوسیږي. عیسایان د هغه ډېر زیات عزت او احترام کوي، د هغه نه دعاګانې اخلي او د هغه د علم نه فیض حاصلوي. دغه راهب پادري په کال کې یوه ورځ د اختر دپاره مقرره کړې ده چې په دغه ورځ د مختلفو ځایو څخه خلک راځي. که یو سړی کوشش وکړي او روان سي نو تقریبا په یو ورځ کې به ورسیږي. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه بیا پوښتنه وکړه چې په دغه بازار لګېدو کې څومره ورځې دي؟ هغه وویل ډېرې لږ ورځې پاتې دي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه بیا پوښتنه ځینې وکړه چې آیا د دغه راهب او نور خلکو په رومیانو کې څوک حامی او مددګار سته چې د ضرورت په وخت د هغه دپاره په کار راسي؟ هغه ځواب ورکړ چونکې د هرقل نه هر ماشوم او لوی ویریږي او د هغه ویره د هر چا په زړه کې ناسته ده نو د دې وجې نه د هغه ښارونو ته تر اوسه پورې لا د دې اختر او بازار خبر نه دی رسېدلی. بیا حضرت ابو عبیده رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې آیا دې کلیسا سره د شام یو بل ښار هم سته او که نه؟ هغه ورته وویل هو سرداره د دې سره نږدې یو ښار دی چې د هغې نوم طرابلس دی. دا ښار د شام بندرګاه ده چیرې چې د هر ځای او هر ملک نه کښتۍ او جهازونه راځي. په دې ښار کې یو ډېر متکبر کبرجن سردار هم اوسیږي او د هغه د غرور په وجه بادشاه دا ټول املاک او ټوله ځمکه د جاګیر په توګه هغه ته ورکړې ده. دا سړی هم دې بازار ته راځي خو په رومیانو کې زه د یوه سړي په باره کې هم دا نه سم ویلی چې هغوی دې هم د دې بازار حامیان یا مددګاران دي. البته که چیرې اوس تاسو د ویرې د وجې نه دا ټول خلک یوسي او د یو بل مدد وکړي نو هغه بېله خبره ده،
لیکن زما امید دی که چیرې مسلمانان پر دوی باندې حمله وکړي نو فتح او مال غنیمت به دواړه ورله په لاس ورسي. ابو عبیده رضی الله عنه مسلمانان ته مخاطب سو او یې فرمایل ای خلکو تاسې کې به څوک داسې سړی وي چې ځان قربان کړي او کوم لشکر چې زه دغه کلا ته لیږم غواړم چې په هغې کې شامل سي. ممکنه ده چې الله تبارک وتعالی د دې سړي مدد وفرمایي او مسلمانانو ته فتح او کامیابي حاصله سي. ذکر د قلعه ابوالقدس وایي چې ټول مسلمانان چوپ پاتې سوله، یو هم غږ ونه کوي. هغه بیا دوباره لږ په اوچت اواز وفرمایله په حقیقت کې د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه مقصد د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه و چې دی توجه وکړي، لیکن د هغه د برطرفۍ یا معذوریدو د وجې نه حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه هغه ته په صفا لفظونو کې د حیا د وجې نسو ویلی. خالد بن ولید رضی الله عنه هم خاموش و. د لشکر د منځ نه یو کم عمره هلک راووتی او د هغه مخکې ودرېدی. دا ځوان حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه و. کوم وخت چې د هغه والد صاحب حضرت جعفر رضی الله عنه د موته په غزا کې شهید سو نو د عمر په هغه وخت کې ډیر لږ و. د مور حضرت اسماء بنت العامس رضی الله عنها سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نکاح کړی و او د حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه پرورش حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کړی و. کله چې دی لږ لوی سو نو د خپل مور بیبي نه پوښتنه وکړه چې زما پلار څه سو؟ نو مور به ورته ویل چې هغه رومیانو شهید کړي. حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه به ویله که چیرې زه ژوندی پاتې سوم نو د پلار بدل به خامخه اخلم. کله چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفات سو او حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه سو او حضرت عمر رضی الله عنه د عبدالله بن انیس جمحی رضی الله عنه په مشرۍ کې یو لشکر د شام په لور روان کړي. نو په دغه لشکر کې حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه هم شریک سو. دی په صحابو کې انتهایی سخی او په صورت او سیرت کې د آقای دو جهان محمد صلی الله علیه وسلم په شان و. قدرمن اوریدونکو دا و د فتوح الشام د خپرونې 12مه برخه ان شاء الله پات حالات و پر روانه 14مه برخه کې واوري. نور مو پر رب جل جلاله سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.